سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی او د کاناډا امیګریشن په حواله د یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. د دې نه مخکې ما یو ویډیو کړی او په هغې کې مې دا ویلي کو د کومو ملګرو څه سوالونه په دې حواله که د هر پروګرام په حواله نو هغه کولی شي چې دلته په دې کمنټ کې خپل سوالونه ولیکي او زه به کوشش کوم چې د هغې ټولو سوالونو جواب تاسو له په را روانه ویډیو کې درکم، ځکه چې اکثر ملګري داسې چې په میسنجر باندې یا په نورو لارو رابطې کوي او بیا یو سوال دوباره د هغې د هر سړي له جواب ورکول ګراني. نو ما وی که داسې سوالونه نو چې د هغې جواب ورکم او یوازې دا نه چې هغه ته مستفید شي خو نور کوم ملګري چې دي چې هغو ته هم مستفید شي. نو زه راځم کوم ملګرو چې سوالونه کړي د هغو په نمبر د هغو ټولو جواب کوم. اولنی سوال دی خان فرحان، هغه دا ویلي چې دیدار یوسفزي صاحب د کاناډا داسې ویزه شته کوم کې چې د ټیسټ وغیره ضرورت نه وي. نو خان فرحان روره خبره داسې ده چې ویزې خو دلته ډېرې دي، کاروباري ویزې دي او سټوډنټ ویزې دي، ویزټ ویزې دي، بل هر قسمه ویزې دي. نو په هر یو کې تقریبا انګلیش ټیسټ چې دی هغه ضروري دی، په ځینو کې نه دی ضروري خو په هغې کې بیا پیسې غواړي. لکه څنګه کوم چې انویسټمنټ تاسو کوئ خپل نو په هغې حساب باندې بیا ټیسټ ضروري نه دی، بس چې تا له صرف انګلیش لږ ډېر درځي نو هغه انویسټمنټ ویزه د سره د خاندانه پته راتلی شي خو په هغې کې بیا تقریبا کم از کم چې دي نو 15 لکه ډالر او بیا غواړي چې دلته ته انویسټ کوي. د هغې نه علاوه یو بله لار ده او هغه دا ده چې که دلته تا له څوک داسې چې ویزټ ویزه تا له کولی شي او دلته راشي او د هغې نه پس بیا خپل نورې لارې چې کومې دي هغه ولټوي. نو دغه یوه دویمه طریقه ده. د دې نه علاوه د ما خیال دی چې داسې لارې نشته، ځکه چې انګلیش دلته په هر لحاظ چې ته راځې نو انګلیش ټیسټ پکې ضروري دی. بل ملګری علي خان رور سوال کوي چې زما انګلیش نه دی یاد او نه کاروبار لرم، څنګه وکم چې کاناډا ته درشم؟ نو علي خان روره خبره داسې ده چې لکه دا خو امیګرنټ کنټري ده، امیګرنټ ملک ورته وایي، امیګریشن چې دوی چې دی نو د هغې خپلې پالیسیانې دي. نو یا خو په کار د څنګه چې ما خبره وکړه چې تا انګلیش کم از کم لږ ډېر زده او که دغه نه نو چې بیا ستا سره پیسې چې په انویسټمنټ ویزه راشي او که دغه هم نه نو بیا که تا له څوک دغه ویزه کولی شي، ویزټ ویزه په څه طریقه کولی شي دلته راشي او بیا ځان له نورې لارې چارې لټوي. نو دغه چې ده نو هسې د دغې نه د ما خیال دی چې ګرانه ده. بیا بل ملګری جاوید منګل صاحب وایي سلام ډاکټر صاحب. وعلیکم سلام. ما دا پوښتنه کوله افغانستان نه سټوډنټ څنګه کولی شي چې کاناډا ته لاړ شي؟ انډر ګریجویټ سټوډنټس دپاره کم لار شته؟ مننه. نو انډر ګریجویټ لکه په دې باندې یو ما ویډیو جوړه کړې ده، هغه تاسو کتی شئ. اس ډي اس پروګرام دی، سټوډنټ ډایرکټ سټریم، چې په هغې کې لکه پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ هم ورکوي. په هغې کې دې بره لیکلي دي چې لکه څه ملکونه دي، افغانستان نوم خو پکې نه و خو ځینې کالجونه داسې وي چې لکه هغه نور ملکونو والا هم اخلي. نو که تاسو هغه ویډیو وګورئ او داسې لار اختیار کوي چې لکه د کالج سره رابطه وکړئ په ایمیل باندې او هغو ته دا ووایي چې زما دغه ملک دی او زه په سټوډنټ ویزه راځم، نو زه د اس ډي اس پروګرام ته الیجیبل یم که نه یم، یا زما ته به بیا وروسته ورک پرمټ میلاویږي که نه. دغه د ټول نه ښه او اسانه لاره ده. د هغې وجه دا ده چې خو ویزه ډېره زر لګي، په 20 ورځې کې دننه تا ته ویزه لګي. بله غټه خبره دا ده چې لکه په هغې کې ما ټول تفصیل بیان کړی دی چې کوم کالجونه دي چې دا پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ ورکوي او دغه پروګرامونه په کم کالجونو کې دي. بس آسان کالج پکې ګوره چې ډیپلوما هم اسانه او ارزانې دغه هم کمي، فیس هم کمي. د هغو سره چې کله تاسو رابطه وکړئ نو هغه به تاسو ته بیا وښیي او په هغې حساب باندې تاسو راتلی شئ. بله د انډر ګریجویټ خبره چې ده نو هغه که بیا تاسو راځئ نو نور ډېر شی یونیورسټۍ دي او هغو چې دي سکالرشپ هم ورکوي، خو د هغې دپاره به اول تاسو چې دی دغه کوئ، دا اډمیشن به کول غواړئ او دغه ویزه پراسس دی. نو هغې کې بیا چې دی نو ضروري نه ده چې تا له پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ درکړي. دا خبره ته به خاص خیال ساتئ چې کله هم ته اپلای کوې نو کو دغه سټوډنټ ویزې دغه چې کوم دی ویډیو ته وګورئ اس ډي اس والا، نو په هغې کې تا ته دغه میلاویږي، دا ورک پرمټ میلاویږي، پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ، خو په دې نورو کې نه میلاویږي اکثر کې. نو دې ته به تاسو خیال کوئ ځکه چې ډېر ملګري اکثر راځي نو د هغو دا خواهش چې ما ته ورک پرمټ میلاو شوی، بیا راته پی آر کارډ میلاو شوی، دلته شهریت راته میلاو شوی. نو که دغه لارې نو بیا تاسو انډر ګریجویټ دپاره صرف دغه اس ډي اس پروګرام وګورئ
دغه ویډیو شته دی او هغه چې دی د هغې نه علاوه که تاسو هسې راځئ نو هسې هم ما چې کومه ویډیو یو جوړه کړې وه په سکالرشپ باندې نو هغه کتی شي چې کوم کالجونه دي یا یونیورسټۍ دي چې هغه انډر ګریجویټ دپاره دغه درکوي د سکالرشپ درکوي نو بیا تاسو په هغې طریقه باندې هلته اپلای کولی شئ هغو په هغې هر یو کالج یا یونیورسټي چې د هغو خپل طریقې کار په خپل ویب سایټ باندې تاسو هلته د هغو سره رابطه کولی شئ او داخله بیا کولی شئ. بل ملګری دی خان فرهان چې آیلټس یا بل ټیسټ پکې ضرورت نه دا خو هغه ملګری دی خبره ما وکړه نو بهرحال دلته ما تفصیلي جواب په دې بل سوال کې ورکړو. محمد ولی شاه زه څنګه کولی شم چې کنیډا ته درشم؟ محمد ولی شاه ورور څنګه چې ما خبره وکړه ملګرو سره هم لګیا یم چې ډېرې لارې دي تاسو ګوره دا جنرل سوال چې دی دا هسې لکه داسې سړی چې تنګول کوي یو قسم لا یا نه راتلل غواړي دې ته یو جنرل زه څنګه درشم نو ګوره د پکار دا ده چې تاسو کو په دې خبره کې سیریس یئ نو داسې چل کوئ زما دلته کار دا ده چې زه تاسو ایجوکیټ کم تاسو ته لار وښیم تاسو ته روګودر برابر کم بیا به نوره منډه تاسو په خپله وهئ نو مهرباني کوئ چې لکه ویډیوز ما جوړ کړي دي ستاسو دپاره په اسانه پښتو کې هم مې پکې ډیمو اچولي دي هم مې ویب سایټ نه تاسو ته سټپ بای سټپ ټول څیزونه ښوولي دي تاسو دا مهرباني کوئ چې اول ځان ته ګورئ چې یاره زما تعلیم څونه دی زه په تعلیم راځم که زه په کاروبار راځم که زه په ویزټ راځم که زه په بله څه طریقه راځم بلها شی پروګرامونه دي نو دغه کې تاسو اول ځان ته دا ګورئ چې یاره زما دپاره کم یو ښه دی په کم زه راتلی شم نو په هغې باندې بیا سوال کوئ نو هغه به بیا تاسو ته لږ اساني چې تاسو څه ویل غواړئ دلته خو زه څنګه راشم نو دا خو بهرحال تاسو دا ټول ویډیوګانې وګورئ نمبر په نمبر په ځینو کې دا دی چې ستاسو نه پیسې غواړي په ځینو کې پیسې نه غواړي په ځینو کې ټسټونه غواړي په ځینو کې سکالرشپ دي په ځینو کې نشته په ځینو کې ورک پرمټ دی په ځینو کې نشته نو دا لکه ټولې خبرې چې دي نو دا لکه یو ځای داسې مه راغونډوئ چې زه څنګه درشم نو دا خو بیا به تاسو ځان له لارې ګورئ نو په هغې حساب باندې به تاسو دلته راتلی شئ. دغه محمد ولی شاه ورور وایي زه اوس په دوبۍ کې یم هر ځای کې چې لکه خبره دا نه ده خبره دا ده چې ته د هغې پروګرام ته د پاکستان نوم داسې راتلی شي د افغانستان نوم د دوبۍ نوم د سعودي نوم د هر ملک نه ته راتلی شي خو ته به اول ځان ته لارې چارې ټاکې چې کوم پروګرام زما دپاره ښه دی یا کم باندې زه راتلل غواړم. بل ملګری بخزاده ورور وایي السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام زه د ټرک ډریور یم بخښنه غواړم زه ټرک ډریور یم زما دپاره څه لار شته چې زه کنیډا ته درشم په لایو سټاک ډپارټمنټ کې مې 10 کاله په یو پروجیکټ کې تیر کړي مننه کوم چې څه لار راته وښیې. بخزاده ورور لکه ما په دې باندې یو ویډیو جوړه کړې ده د نووا سکوشیا یو پروګرام دی او دا ټرک ډریوران چې دي هلته په های ډیمانډ لیست باندې دي ډېره ښه اپارچونټي ده ستا دپاره چې لکه ته هغې پروګرام ته زما هغه ویډیو وګورې هغې پروګرام ته څنګه اپلای کول غواړې اول جاب سرچ کول غواړې جاب میلاو شي ته د فول ټایم هغې دپاره به لږ غونته کې وخت پکار یې ځکه چې ډېر په اسانه هغه نه میلاویږي د هغې دپاره به ته خپل رزومي برابرې نور څه طریقې کار چې دی په هغې کې ما ټوله تفصیلي خبره کړې ده نو که ته هغه ویډیو وګورې نووا سکوشیا های ډیمانډ لیست کې ټرک ډریوران دي او د دې سره چې دی وارډر دلیان لکه په هسپتال کې چې کوم اسسټنټ یې نرسنګ اسسټنټ یا نور د مریضانو هیلپرانی نو دغه ټول چې دی دغه په هغې های ډیمانډ سټریم کې دي نو هغې له چې کله ته هغې ویډیو وګورې نو ته به خبر شې دغه ډېر ښه پروجیکټ دی. بل ملګری فیض الله افغان دی خبره کوي چې سلام ډاکټر صاحب وعلیکم سلام زما سوالونه دغه دي چې زه څنګه کولی شم چې افغاني پاسپورټ باندې کنیډا هیواد ته درشم او هلته خپل د پناه قبولولو کې ځان واچوم یعنی د کنیډا قبولي واخلم داسې لار راته وښایه چې مصرف هم کم پرې راځي او غوره بهتره لاره کومه یوه دا مهرباني که ویډیو نشي راته جوړولی نو وټساپ راته وکړه. وروره داسې خبره ده چې لکه افغاني پاسپورټ باندې که ته دغه کې ته فی الحال په افغانستان کې او ته د یو ان ایچ سی آر چې کوم لیست دی د هغې په هغې کې ته وس ریفیوجي نه یې ګوره په دې کې اصل خبره دی که نه
چې کله ته UNHCR ته تا اپلای کړي او ته په ریفیوجي لیست باندې نه دغه ته وایي کنونشن ریفیوجي که هغه ته پاکستان کې یا بل ملک کې نو بیا خو تا ته دغه سټیټس نه میلاویږي دا اسایلم دا کوم چې ته خبره کوې د ریفیوجي ده یا د پناه ده بیا خو نه کېږي بیا خو ګرانه ده خو فرض که ته په خپل ملک کې نو یوه طریقه دا ده چې ته هلته UNHCR چې کوم دی که په کابل کې که په بل ځای کې د هغو چې کوم دفتر دی د هغو سره به رابطه وکړي که په ایمیل کېږي که شخصي پسې ځې هلته چې ته رابطه وکړې خپل کیس به ورته فارورډ کړي هغه درخواستونه او د هغو چې کوم فارمونه دي هغه به ډک کړي او بیا به دا ولیکې چې لکه زه پکې دغه ملک لیکمه نو هغه به بیا د طریقه کار چې دی نو هغه به پراسس کوي او څومره وخت بالي هغه به بیا تاسو ته هغه ووایي یوه لار خو دغه ده دویمه لار بیا دا ده که څوک کولی شي دلته تعالی ویزټ ویزه په څه طریقه کولی شي او ته دلته راشې نو بیا په ایرپورټ باندې هم ته اسایلم کولی شي یا دغه د پناه دا درخواست کولی شي او بیا چې کوم دی نه که دلته د هغې ویزټ ویزه 3 میاشتې وخت 4 میاشتې 5 میاشتې وخت او په دغې منځ کې هم بیا ته کولی شي په دې باندې هم زما یو تفصیلي ویډیو ده نو هغه ته وګوره اسایلم یا ریفیوجي سټیټس به څنګه او چا ته کېږي او څوک نشي کولی نو په هغه ویډیو کې تاسو وګورئ نو تاسو زما خیال دی چې ډیر زیات مدد به وکړي ستاسو ها دغه ملګری بیا لیکي فیض الله افغان زه سعودي عربستان کې هم دلته سخت ستړی یم ښه ښکلې اسانه طریقه یې راته وښیه چې کنیډا ته درشم مننه ملګری بس الله دې ستړیوالی ختم که او همدغه طریقه ده کومه چې ما ته ووایې چې لکه په دغه باندې ته راتلی شي بل ملګری سوال دی وجیه الدین ما ټیلی کمیونیکیشن 3 ایرز ډیپلوما کړې ده د دپاره د مخکې تلو د سټوډنټ ویزا څه چانسز شته که نه او بل دا چې ټیلیکام دغلته جاب څه پوزیشن دی د جواب په تمه یو ډاکټر صاحب ډیره مننه ګوره وروره داسې خبره ده چې 3 کاله ډیپلوما ته د ټیلی کمیونیکیشن کړې ده نو د دې اوس 2 لارې دي یوه لاره خو دا ده چې ته خپل NOC کوډ وګورې په هغې کې ایکسپریس انټري ته اپلای وکړې ایکسپریس انټري یو فیډرل پروګرام دی په هغې باندې تفصیلي ویډیو زما شته هغه وګورې او په هغې کې خپل NOC کوډ اول ګورې NOC کوډ به څنګه ګورو په دې باندې هم یو تفصیلي ویډیو شته هغه وګوره بیا څه د دې دپاره پکار دي هغه بله ویډیو ده هغه به هم وګورې بیا چې خپل ایکسپریس پروفایل به څنګه جوړې په هغې باندې مې یو تفصیلي ویډیو شته نو که ته ستا NOC کوډ یې ستا جاب ټایټلز هغه کوم چې په هغې کې دي ستا جاب ډسکرپشن برابر یې کوم نور ایلیجیبلیټي ریکوایرمنټس چې کوم دي هغه ستا برابر یې نو یو طریقه خو دغه ده چې ته په دغې طریقه راشې او دلته کې بیا که هر څه جاب کې نو ستا به په هغې ایکسپریس انټري کې کار وشي یو طریقه خو دغه ده دویمه بیا دا ده که ته دلته راځې نو هغه دا ده چې ته به په د SDS پروګرام کې په سټوډنټ ویزا باندې به راشې اپلای به وکړې کالج ته ستا به بیا ویزه وشي چې کله دې ویزه وشي نو دې خوا چې ته راشې SDS پروګرام کې نو دا پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ ورکوي او د هغې سره چې دی بیا PR کارډ هم یو کال پس میلاویږي هغې ته اپلای وکړې بیا ټول خاندان ټول راوستی شي نو یو غوره طریقه یې دغه ده اوس ته وایې چې هلته کې د جاب پوزیشن څه دی نو جاب چې ټیلی کمیونیکیشن دی که هر څه چې دی دلته د هر شي دپاره خپلې ډیپلومې هغه ډیپلومې نه قبلیږي دلته بیا چې هغه ډیپلومه به ستا صرف د دې دپاره قبوله شي چې ته پې دلته راشې بیا په هغې باندې تا ته جاب نه میلاویږي دلته بیا ته خپله ډیپلومه کوې که دغه ټیلی کمیونیکیشن کې کوې که په بل څه کې کوې که هېڅ ډیپلومه نه کوې هسې جاب کوې آرټ جاب کوې نو لکه دغه ټوله خبره چې بیا ده نو هغه بیا دلته وروستو بیا کېږي خو اول راتلو دپاره چې دی نو دغه 2 لارې زما خیال چې ستا دپاره غوره دي او په دې دواړو باندې ویډیو شته نو ته یې کتی شي او ځان له پکې لار ویستی شي منظور احمد یوسفزی وایي سر جي د انټرنیشنل اکاونټ په کنیډا کې د کولولو په حواله ملک پوه کوي مننه ګوره منظور انټرنیشنل اکاونټ دلته په کنیډا کې داسې نه کولاویږي انټرنیشنل اکاونټ چې کوم دی نو هغې 2 طریقې دي یا خو دا ده چې ته په سټوډنټ ویزا راځې او الریډي ستا ویزا شوي او ته د هغه ځای نه بیا دلته اکاونټ خپل کولاولی شي نو دغه کېږي خو هغه هم لږه طریقه پیچیده ده بله دا ده چې امیګریشن په ترو باندې ته راځې لکه څنګه چې ما خبره وکړه فیډرل پروګرامونه دي یا نور پروګرامونه دي او ستا امیګریشن په پروسس کې نو بیا ته کولاولی شي د دې نه علاوه بله لار نشته چې ته د هغه ځای کې اوسې او دلته خپل اکاونټ کولاو کړې ولی خان افغان ملګری وایي زه په انګلیسي هم نه پوهېږم خو غواړم چې ټول فامیل سره کنیډا ته لاړ شم زه باید
کوم ډول اپلای وکم د کوم ځای نه شروع کم ښه وروره نو ته که د فیملی سره راځې او انګریزي هم نه پوهېږې نو ستا سره به څه ډپلومه ډګري هم نه نو بیا ستا دپاره صرف 2 لارې دي او دا لکه څنګه چې ما ووایي چې په ویزټ ویزه راشي او دلته بیا خپلې لارې وباسې تاله څوک ویزټ ویزه وکړي او هغې دپاره که بیا تاسو ریکوایرمنټ یا ته ایلیجیبلیټي یا نور څیزونه ګورئ چې څه پکار دی نو هغه ته زما ویډیو کتی شي په ویزټ ویزه باندې چې څنګه دا طریقه کار کول پکار ده او دویمه بیا دا ده که ته پیسې لرې نو بیا ته په انویسټمنټ ویزه باندې راتلی شي هغه چې دا فارمینګ والا هم ده لکه د زراعت والا ویزه ده نورې هم دي نو هغې هم ما ویډیوز جوړ کړي دي خو د هغې دپاره به کم از کم 15 لکه ډالره پکاري دغه 2 لارې دي چې ته انګلیش نه پوهېږې نورې زما خیال دی چې داسې لارې نشته بل ملګری سلمان respected sir I appreciate your efforts مننه my question is there is any consultant available in Canada who help to get a job offer from Canadian employer for express entry thanks and regards زما وروره اول خو دا خبره ده که نه چې لکه کنسلټنټ کار دا نه ده چې تاله جاب وګوري کنسلټنټ کار صرف دی چې هغه به ستا په دې پروسس کې مدد کوي لکه کم فارمونه څنګه ډکول غواړي هغه به ډک کړي یا به د سره هغه هیلپ وکړي بیا به تا ته وایي چې کم دغه پکار دي دا ډاکومنټس پکار دي په هغې کې به ستا سره هیلپ وکړي نور کو څه اپډیټ وي په هغې کې به ستا سره هیلپ وکړي کنسلټنټ صرف دا کولی شي نور د هغه پکې کار نشته او نه د هغه لاس رسي د هېڅ چا هم لاس نه رسي په دې کې لکه په دغې پروسس تیزولو کې تا چې د جاب کتو دا خبره وکړه نو ګوره جاب آفر چې دی امپلایر ورکوي او ډیر کم کسان داسې چې لکه هغه کنسلټنټ یا امپلایر داسې چې دغه 2 نمبر لارې خپلې او په دغه 2 نمبر لارو خپل خلک راولي خو هغه هم ډېرې پیسې ته اخلي او اکثر وشي او ونه شي او که فرض که وم شي نو هغه کیدی شي اني ټایم هغه بین کیدی شي د هغې وجه دی چې لکه دا څومره پروسس دی نو دا ټول چې دی دا د حکومت د ادارو د دغه نه وځي د هغو د کمپیوټرونو او د هغو د لارو نه وځي نو هغو په دې هر څه باندې نظري د هغو کسان ناسي هغو سروس کوي هغو انټلیجنس ناسي نو که تاله داسې څوک اول خو کیدی شي ستا ناسې پیسې والي او ودله هم نه ګوري دویم که تا هم ګوري نه کیدی شي ته پرې را نه شي دریم که تر را هم شي نو پروسس دومره کمپلیکیټډ دی چې اني ټایم په څه وخت کې هم تا نیوی شي او هغه سره امپلایر به هم ځي کنسلټنټ به هم ځي او ستا به هم پیسې تاوان شي هم به د وخت تاوان شي او کیدی شي څه چارجز د باندې هم ولګوي دغه د غلا غولتۍ نو دغه دلته نه کیږي ډیره ګرانه ده او که کیږي څوک یې کوي نو مطلب دی چې 2 نمبر کار دی او هیڅ ګارانټي نشته بل ملګری سوال دی محیب احمد سلام وعلیکم سلام ما BS جیالوجي کمپلیټ کو آیلټس ټیسټ مې نه دی ورکړی نو کوم ټیسټ به اساني چې هغه ورکم او زه په سوات کې الکتریشن پلمبینګ کار هم کوم زه ویم چې کنیډا کې MS کې اډمیشن واخلم او پارټ ټایم به ورسره د بجلی او اوبو کار کولی شم او که نه او موټر کار او LTV لایسنس هم شته ایج 24 years زما وروره خبره داسې ده چې BS جیالوجي تا کړی دی آیلټس ټیسټ مې نه دی ورکړی کوم ټیسټ ورکم BS جیالوجي چې تا کړی نو اوس دغه 2 لارې دي څنګه چې دې نه مخکې ما خبره وکړه چې آیلټس ټیسټ نه دی نو پر کوم کالجونه چې آیلټس ټول ملګري واورئ چې آیلټس کم دی نو هغه به جرنل آیلټس ټیسټ ورکوئ دا هغه بل چې کم دی د یونیورسټیانو دپاره چې کمي نو هغه نه بیا که تاسو آیلټس نه ورکوئ نور ټیسټونه دي نو کم شپږ 2 ټیسټونه چې دلته کالجونه یونیورسټۍ قبلی تقریبا ټولې یونیورسټۍ کالجونه یې قبلی نو په هغې باندې هم ما یو ویډیو شته هغه تاسو وګورئ چې کم ټیسټونه دي کم ځای ورکړی کېږي او څنګه ورکړی کېږي او د هغو ریزلټ او د آیلټس سره کمپیریزن بیا څه دی نو په دې کې ستا سره هم 2 لارې دي یو خو دا ده چې لکه ته که فرض کا فردر سټډیز له هم راځې نو 2 لارې دي که ته امیګریشن کوې د امیګریشن په ترو نو یو خو دغه ایکسپریس انټري ده او بله دویمه چې کوم ده ته په سټوډنټ ویزه کوم SDS سټریم چې کوم دی هغه ټول نه ښه دی چې دلته تا ته بیا پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ هم میلاو شي او دغه هم شي دا ته د PR دپاره هم اپلای وکړې 2 دغه لارې شوې دریمه که ته صرف اډمیشن له راځې نو د اډمیشن بیا طریقې کار دا ده چې ډېر شي کالجونه دي سکالرشپ یې هم ورکوي ما په سکالرشپ یو تفصیلي ویډیو ده هغه وګوره چې کوم کالجونه څومره سکالرشپ ورکوي ته دلته راتلی شي خو د هغې بیا دا ضمانت نشته دا ګارنټي نشته چې دیو به لکه دغه وکړي دا
طالب وروسته ورک پرمټ درکړي که نه درکوي بیا د هر یو پروګرام خپل حساب کتاب دی نو کیدای شي تا بیا واپس ولېږي نو ښه طریقه دغه دوه دا دي چې په دې کې نور پروګرامونه چې کوم دي هغه هم دي لکه پروینشل پروګرامونه دي نو په هغې کې که ته وګورې ځینې دی چې های ډیمانډ سټریم والی ځینې دی چې هغو ته پکار دي دا کسان جیالوجي والا که پکې راځي نو په هغې کې بیا دا ده چې د صوبایي جدا پروګرام یې هغې له جدا فارم ډکول غواړي په هغې طریقه هم راتله غواړي راتلی کېدای شي ما په دې باندې هم مختلف صوبایي پروګرامونه دي په هغو هم ویډیو شته طریقه کار یې ته کتی شي نو که په هغو کې جیالوجي په های ډیمانډ سټریم کې د هغوی نو دغه هم یوه لار ده نو دغه درې څلور بهر لارې دي ښه دا نور چې خبره پارټ ټایم دا کوم نو دلته ګوره پارټ ټایم ته نور هیڅ هم نشي کولی د هغې وجه دا ده چې ته به آرټ جاب کوې دا کوم چې ته الکتریشن یا پلمبینګ د دې دپاره دلته خپل ډیپلومې دي سرټیفیکیشن دي نو دلته چې دی هر شی سټریم لاین دی ته هیڅ شی هم نشي کولی د هغې نه علاوه آرټ جاب دا دی لکه ته په ګیس سټیشن کې کار کولی شي تا لکه کار درکړي چېرته په کارخانه کې د عام دغه ورکر کار کولی شي خو کم چې هنر سکل ورک دی نو سکل ورک دپاره دلته خپلې ډیپلومې او هر څه دي نو ستا هغه لکه که ستا ډېر هم تجربه خو چې ستا سره ډیپلومه نه نو ته دغه څیزونه نشي کولی ښه حبیب الله ایوبي اے اف دی وایي روره پلیز ګرانه هیله کوم زه سم نه پوهېږم که دا کار راته وکړې کاناډا ته تګ لپاره زما وټساپ مهرباني ګوره ملګري خبره داسې ده چې لکه زه دلته ناست یم تاسو ایجوکیټ کومه ستاسو په علم کې اضافه کومه تاسو ته لارې ښیمه زما کار دا نه دی چې یاره زه راشم او تاسو یو تن له فارمونه ډکوم بیا ستاسو نه پیسې اخلم یا تاسو سره ټګي برګي کوم یا یو بل یو داسې کس ته سپارم چې لکه هغه د دې قابل نه نو تاسو مهرباني وکړئ چې لکه زما کار صرف دغه دی چې تاسو کو ځان له کنسلټنټ ګورئ کتی شئ که تاسو بل څه لار اختیارولی شئ خو دلته چې زه ناست یم لکه زه صرف او صرف دې خدایي خدمت له ناست یم د خپل قام ښېګړې ته ناست یم که داسې مسئله او څوک لکه الیجیبل یا هغه تلی شي او لارې ورته نه معلومې چې رو ګودر ورته سم کم نور لکه دغه زما کار نه دی او دلته که زه کومه نو بیا به ماته لکه مسله به هم جوړیږي او بل دا دی چې زه د دې کار دپاره الیجیبل نه یم دلته خپل دا شي سرټیفیکیشن دی نو که اوس زه تا ته څوک ښیم او هغه سبا له څه ټیک نه خیږي نو ته به ماته وایې چې تا دا چل وکړو نو که په خپله څوک سرچ کولی شئ که په خپله دا لارې لټولی شئ نو ښه ده او که څوک هایر کوئ یا څوک تاسو ګورئ نو هغه هم په خپله ګورئ مننه بخزاده رو لیکي ډاکټر صاحب اوس هم په نوکرۍ یم خو زړه مې غواړي چې کاناډا ته راشم بس الله دې راوله او دغه پروګرامونه دي دغه وګوره چې په کم باندې دې زړه خیږي بس هغې ته اپلای کوه او راځه محیب احمد بیا وایي په آیلټس کې 6 بینډ اخیستل دي د سپیکینګ لیسننګ ریډینګ او رایټینګ 6 اخیستل دي یا صرف اګریګیټ 6 بینډ اخیستل پکار دي ګوره څومره چې هم یونیورسټۍ دي که نه نو هغه که ته آیلټس کې نور یا کالجونه دي یا نور لرنینګ انسټیټیوټس دي نو په هغې کې کله چې ته د هغه کې د آیلټس کې نو په هر یو کې 6 بینډ انډیویجول پکار دی څنګه چې تا خبره وکړه په سپیکینګ لیسننګ رایټینګ او په ریډینګ په ټولو کې 6 بینډ پکار دی او دا به جنرل آیلټس دغه او د دې دپاره جنرل آیلټس نه دا به لکه کوم چې کالج والا آیلټس هغه به ته ورکوې جنرل باندې کم کله چې ته یونیورسټۍ ته داخله کوې او کله چې ته امیګریشن ته داخله کوې نو په هغې کې بیا جنرل آیلټس پکار وي که ته آیلټس نه ورکوې نو نور چې کوم ټیسټونه دي هغه ما لیکلي دي چې کوم ټیسټونه ته ورکولی شي نو هغه بیا ته کتی شي خو 6 بینډ انډیویجول پکار دی که ته آیلټس ورکوې ښه بل ملګری نوم خو بهرحال وانډرینګ ان د وایلډرنس 2 بهرحال نوم یې خپل نه دی لیکلی وایي سلام ډاکټر صاحب آی ګاټ دیس کوېسچن وعلیکم سلام اولنی کوېسچن دی چې I am not able to create my express entry profile because the website says I am not eligible or my CRS is not that much though I am a doctor and having 6 bands of IELTS in each module with 1 year post house job experience. دلته اوس خبره دا ده چې دی وایي چې زه خپل ډاکټر یم 6 بینډ مې په دغه کې اخیستې دي خو بیا هم چې دی زه ایکسپریس انټري پروفایل نشم کریټ کولی دلته ډاکټر صاحب داسې چل به وکړي چې د ټول نه مخکې لکه ان او سي چې فیملی فزیشن یا ام بی بی ایس ډاکټر یې څنګه چې تا ووایې نو بیا به ستا ان او سي 3112 دا ستا ان او سي دا کوډ چې ته ورکې
ته به خپل جاب ټایټل هلته سرچ کې دغه جاب ټایټل فیملی فزیشن یا جنرال فزیشن جاب ډسکرپشن به وګورې چې څه څه پکار دی الیجیبل ریکوایرمنټ به وګورې دا خو ستا NOC شو دویم سټپ ما یو ویډیو جوړه کړې ده په هغه کې بیا ته وګورې چې کوم ډاکومنټس پکار دي نو هغه ډاکومنټس بله چې ما د ایکسپریس انټري پروفایل باندې کومه فل ویډیو ده د هغې نه مخکې ما ویلي چې ته به خپله الیجیبلیټي څنګه چک کوې نو ته به اول هغه آنلاین ټولز دي په هغې کې به خپله الیجیبلیټي چک کوې چې کله ته خپله الیجیبلیټي چک کوې نو په هغې کې به تا ته وایي چې لکه عمر او که نه ستا تعلیم او ستا آیلټس او ستا ایج او دا ټولې قصې به په هغې کې دغه نو سټپ بای سټپ نو کله چې ته دغه پوره کړې نو که ته نه الیجیبل نه ته به بیا ګورې چې ته په کم څیزونو کې امپروومنټ کولی شي یوه دا چې عمر ستا څه دی هغه خو دی بله ډګري د MBBS ټیک ده دریم خبره ده چې ستا 1 year دغه دی د ایکسپیرینس دی نو پکاره چې دا 4-5 کاله شي نو بیا به دا ډېر ښه کار وکړي د هغې به ستا نمبر زیاتې شي بل ته امپروومنټ کولی شي په آیل ټسټ کې که 6 نه 7 کې د 7 نه 8 کې فرض کا نو په دغه کې امپروومنټ کیږي دغه دوه څیزونه دي چې ته پکې امپروومنټ کولی شي د هغې نه علاوه بله ښه لار چې کومه ده نو که ستا واده شوی نو بیا که ستا د کور والا پکې تعلیمي او دغه د هغې څه لینګویج ټیسټ نو هغه پکې هم ایډ کیږي نو که په دغه آنلاین اسسمنټ ټول چې کوم دی په هغې کې ته الیجیبل نه نو مطلب دا دی چې بیا به ته دغه خپل ټولز کوم ریکوایرمنټ چې دي هغې کې به څه ایډوانسمنټ کوې په هغې کې به خپلې نمبرې زیاتې نو خپل الیجیبلیټي او بیا ګورې په دې وجه لکه ته نشې کریټ کولی او مه کریټ کوه که ته کریټ هم کې نو چونکې تا بیا په اپول کې نه رالي نو دغه اولنی ټول چې کوم دی to find your eligibility online دغه ته کتی شي دا په زما په ویډیو کې هم ده د کنېډا ویب سایټ باندې هم کتی شي هغه به تا ته یو کوېسچن کوي مخکې به ځې او څو سټپه دي د هغې نه پس په اخره کې تا ته وایي چې ته الیجیبل یې که نه الیجیبل نو د دې دغه طریقې کار دی بل دویم کوېسچن دی د دې ډاکټر صاحب چې in provincial nominee program for Nova Scotia they have clearly stated that without express entry profile someone who is applying for labor market priorities for physician is not eligible so how could somebody like me apply for this program ګوره ډاکټر صاحب لکه دلته ما چې کومه ویډیو جوړ کړی هغه تا په غور نه ده کتلی یا د سره نه ده کتلی په دې کې د نووا سکوشیا د سټریم چې کوم دی که نه په دې کې د هغو 2 پروګرامونه دي او هغه دواړه ما په ویډیو کې تفصیلي ذکر کړي دي یو دا ده چې های ډیمانډ چې کوم دی د سټریم کوم چې خبره وکړه priority labor market priority for physician کنه نو دغه چې دی دغه labor market priority دیو د دغه سره لینک کړی دی د ایکسپریس انټري پروفایل سره چې موږ به د هغې نه کسان راخلو د چا چې سکور ښیي یا د چا چې کریډنشل ښیي هغه به موږ راخلو او هغو ته به انویټیشن لیکو دویم چې د دې سره کوم دی هغه پروینشل نامینی پروګرام دی هغه د نووا سکوشیا خپل پروینشل پروګرام دی نو ته په دې دوانو کې لږ کنفیوز شوی نو ته بیا هغه ویډیو په تفصیل وګورې نو په هغې کې چې دی دویم پروګرام چې کوم دی کوم ته چې پروینشل نامني او په هغې کې فزیشن چې دی ان ډیمانډ دی دغه لیبر مارکیټ والا نه دی دا دواړه جدا سټریم دي نو هغې کې ته پروینشل نامني پروګرام چې کوم دی د نووا سکوشیا نو په هغې کې ته فارم جدا ډکولی شي او اپلای کولی شي او هغه طریقې کار د هغه طریقې کار ته اپلای کولی شي په هغې کې چې دی د ایکسپریس انټري ضرورت نشته ښه دریم کوېسچن دی د ډاکټر صاحب آی ایم ناٹ میریډ یټ بٹ مای فیانس پته نه لګي فیانس نه څه مطلب دی has having not college level کې دی شي کور والا ته level education so if I write myself as never married in the box would be a problem for me داسې خبره ده لکه که هغه کالج لیول ایجوکیشن نشته یا څه نور څه نشته نو ګوره که ته ځان سنګل لیکې نو مسله خو به نه جوړېږي خو ستا ته به بیا پته مسله به هلته جوړېږي چې کله ستا کار وشي او ته بیا میریډ ځان شو کې یا خپل کوروال راولې نو ته به هغه له بیا په کاغذاتو کې بیا به جدا دغه جوړی دغه دپاره نکاحنامه یا نور کوم ډاکومنټ چې دي په هغې کې به د هغې نه وروستو لیټسټ ډیټ ښیې یا کله چې ته اپلای وکې نو د هغې نه پس بیا ته هغه ډیټ کې جوړولی شي یو خبره دا ده که فرض کا ستا بچي هم نو بیا به ته مسله ځکه چې بیا په هغې کې خو څه نه کېږي هغه ډیټ اف برت او ټول څیزونه بیا ته بدلی او ډېره مسله به درته فارم بی او نور دغه چې کوم دي که نه نو هلته بیا لویه مسله تا ته جوړېږي که فرض کې ماشومان دي نه نو بیا خو څه مسله نه ده بس ته به لیټ ډیټ کې ولیکې هغه خو څه خبره نه ده خو ماشومان دي او د هغو برث سرټیفیکیټ او د هغو فارم بی او هر څه جوړ شوي او بیا هغه
ټول خو نه چینج کیږي نو په دغه ځای کې به درته بیا مسله څلورم وایي CRS score hardly goes up to 350 plus isn't bad score رو دا بالکل بیډ سکور نه دی 350 پلس ډیر ښه سکور دی ګوره په 472 باندې لاست ډرا بنده شوې ده په دې هم ما یو ویډیو جوړه کړې ده چې دا تاسو وګورئ دا ویډیوګانې دا ستاسو ډیر د بینیفټ دپاره دي او په یو ویډیو باندې زه په ګنټو ریسرچ کوم د هغې نه پس دغه 15 منټه ویډیو جوړیږي داسې خبره نه ده او دا هم زه ستاسو دپاره کوم تاسو نه ګورئ ګوره په دې کې CRS په هغې کې ما تفصیلي خبره کړې ده زموږ یو ملګری دی چې په 230 سکور باندې راغلی دی په لاس ډرا کې د هغه وشو د هغه زموږ د ملګري رور دی نو هغه چې دی هغه داسې چل کېږي چې په دې کې ګوره یو خو دا خبره ده چې 600 کم کور سکور دی او 600 چې کم اډیشنل سکور دی 1200 د CRS ټوټل سکور دی په هغه کې 472 لاست کس شوی دی نو کو ته وګورې نو 400 ته د هیڅ هغه هم نه رسي په دغه 600 کې ځکه چې د میکسیمم کسان چې دلته په کینیډا کې څوک نه دلته کنیډا کې تعلیم نه کړی په کنیډا کې د هغو ورک پرمیټ دغه نه د ورک ایکسپیرینس نه نو دغه اډیشنل 600 نمبر خو تاسې لاړې پاتې شو 600 د اول نه په 600 کور کې ټول تقریبا 95% چې دی په دغه کې دغه کېږي د یو بل سره مقابله کوي خو کېږي څه چل کېږي دا چل چې کله په یو سټریم کې ګوره ته اوس ډاکټر فرض کا او نور ډاکټران په دغه ورځ په دغه انټري کې نه دی راغلي نو کو ستا 250 هم دی نو اسکوشیا څنګه چې هغو ته پکار دي ډاکټران نو اسکوشیا والا به پیک یا به بل پیک کی نو دغه نامینیشن چې کله ستا وشي نامینی پروګرام نو کله چې تا صوبه نامینیټ کی د ایکسپریس انټری نه نو ستا 600 پوینټس دي هغه زیات شي نو کو تا اوس ماته دا وایي که ستا 200 مارکس هم خو کله چې تا ته یو صوبه نامینیټ کی د ایکسپریس انټری نه نو هغه چې تا ته انویټیشن لیټر راولېږي نو د مطلب دا دی چې ستا د 200 نه 800 شو هر صوبه چی نو د دې پته نه لګي نو ټول صوبې دا ویډیوګانې ته ښه په قلاره په دغه وګوره نو تا ته به پته ولګي چې لکه CRS سکور بنیادي سیستم څه دی او څنګه دی کار کوي نو په دې باندې ځان مه کنفیوز کوه چې زما 200 نمبر دی زما 300 دی خپل دغه تیار که برابر خو دغه الیجیبیلیټي ریکوایرمنټ نه بابا اول وځې دغه ټولز چې په دغه کې ته ځان برابر کې او ته ایکسپریس انټری ته دام کولای شي چې یاره خپل 6 په ځای 6.5 ولیکې یا په دې منځ کې بیا ته هغه اپډیټ کې دغه هم کولی شي نو دغه الیجیبیلیټي ریکوایرمنټ چې ته پوره کې او ته بیا کله د ایکسپریس انټری پروفایل جوړ کې نو کو ستا 250 نمبر ستا 300 ستا 350 لکه څومره زیاتې ښې دي خو ایون دا که کمې هم نو کله چې تعالی پروینشل نامینی ته نه منتخب کړی نو 472 ته خو د ما نشي خیال که ته دغه ټول نمبر هم راغونډې کې نو چې چا دلته کار نه یا چا دلته ایکسپیرینس نه ده دی یا دلته کالج کې تعلیم نه کړی نو هغه چې دی هغه دغه نشي پوره کولی لکه دغه نمبر هغه نشي پوره کولی نو دا 350 more than enough it's not a bad score ښه بل سوال دی ډاکټر صاحب in ECA assessment MBBS equivalent to which Canadian degree or level of education دا چې اوس دی ګوره ECA چې کوم دی دا credential assessment چې دی کوي نو په دې کې هم ما په دغه ایکسپریس انټری کې غالبا دغه ویډیو کې ما هغه ټول ویب سایټ چې دی هغه ښوولي دي نو دغه ایجنسی چې کومه ده نو دغه چې دی دغه به ستاسو کریډنشل اسسمنټ کوي ډېر زر هم کوي او ډېر ښه هم کوي په دې کې اوس زه چې کله راتلم نو دا د ډبل بیچلر ډیګري برابر وه او کېدای شي اوس د ماسټر برابر دا به تاسو ته هغو ویلی شي چې د څه برابر ده خو دا ایکویلنسي چې ده صرف د نمبرو دپاره ورکوي نور دلته چې بیا کم ته کله راشي نو دلته بیا دا نور ایوالویشن چې ده نو دلته د دې کالج اف فزیشن اینډ سرجن کوي دغه سره کار نشته خو کومه دغه چې کومه ده دا د نمبرو دپاره چې کومه ده نو دا که د ماسټر برابر دی واخلي او یا ډبل بیچلر نو هغه نمبر ته زما خیال دی یو شان جوړیږي په نمبرو په لیسټ کې تاسو کتی شئ And the last but not the least, sir, give me a sincere advice. What should I do? I am medical officer, bundle graduate. رو دقه هم خبره ده چې لکه تاسو sincere advice هم دا دی چې تاسو دغه وکئ دا دغه نو اسکوشیا پروګرام چې دغه ته اپلای وکئ په دغه پروینشل سټریم کې هم او په دغه کې هم چې کله تاسو ایکسپریس انټری کې هم دغه صوبه منتخب کړئ نو ان شاء الله دغه یو ښه لار ده او پکار ده چې ستاسو دا کار وشي بل ملګری احتشام الحق چې کوم دی سر جي زما د ریډیالوجي ډیپلوما ده مې ده او ډیګري مې ده نو زه څه طریقه کار وکړم چې درشم او دغلته به کار وکړي که نه
نو طریقه کار هم دغه د احتشام الحق صاحب لکه خبره ده چې ستا ریډیالوجي ډیپلوما ده که ډګري دی یو ځای د ډګري لیکلی بل ځای ډیپلوما لیکلی ده نو ته به هم دغه کار وکړې چې کوم ایکسپریس انټري پروفایل دی په هغې به خپل NOC وګورې خپل الیجیبیلیټي به وګورې یو خو به دغه سټریم باندې ته اپلای وکړې بل چې کوم پروینشل سټریم چې کوم راځي ما مختلف ویډیوز جوړ کړي دي نو که په هغې کې ته په های ډیمانډ لیست کې نو په هغې طریقه هم ته اپلای کولی شې دغه 2 لارې دي بل ملګری شاجي سلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام زما کزن د 13 کالو نه سره د ګیملا فیملی ته به وایي په کنیډا کې دی نو هغه زما د یوکان پراجیکټ یا بل داسې کوم پراجیکټ کې مدد کولی شي چې زما کار په اسانه وشي زما سره د پیتام هوټل فوډ اینډ بیوریجز سرټیفیکیټ هم دی د ټیلرینګ کار مې زده دی لکه کپړې پردې وغیره جوړول FA پاس یم په انګلیش کې هم ګزاره کوم ښه کافي حده پورې او زما په پاسپورټ د مخکې د ملیشیا ورک پرمټ شته ما په ملیشیا کې وخت تیر کړی دی رهنمایي وکړئ غرونه مننه رور په دې کې لکه کم یوکان پراجیکټ چې دی یا نور پراجیکټ چې دی هغې ته به تاسو آنلاین اپلای کوئ د دې ځای نه پکې څوک څه نشي کولی البته دغه ملګری ستا دا کولی شي که د هغه کار یې دلته ښی او تا له ویزټ ویزه کولی شي په فیملی په دغه باندې یا په فرینډ باندې نو هغه دا ده چې تا دلته راوغواړې او دلته بیا چې نورې لارې چارې چې کومې دي هغه ته اختیار کې او تا چې د هوټل فوډ اینډ بیوریجز سرټیفیکیټ نو دا لکه زما خیال دی چې دا په کیټګري C او D کې C کې راځي غالبا نو په دې باندې هم زه یوه ویډیو چې کومه ده ما جوړه کړې وه هغه کې صرف ټرک ډریوران او دا واډر دلیانو دغه کسانو پکې اوس زما کوشش دا دی چې یو داسې بل پروګرام دی صوبایي پروګرام چې په هغې کې د C او D کیټګریز والا اخلي او د دیو لکه ډیر سکل نه پکار نو هغه ان شاء الله زه ګورم او په هغې باندې هم کوشش کوم چې یو ویډیو په تاسو لپاره جوړه کړم خو طریقه هم دغه ده چې لکه یا به ته د هغه ځای نه آنلاین اپلای کې او یا به دلته هغه تا له ویزټ ویزه کولی شي نو ته راتلی شي ګل فیروز رور ډاکټر صاحب زه رنګساز یم ما ته به د کنیډا ویزا څنګه میلاویږي زما وټساپ نمبر دا دی مهرباني وروره وټساپ باره کې ما خبره وم کړه لکه رنګسازي چې ده نو دا هم په دې زما خیال دی چې دا په دې کیټګري C کې به د دیو راځي یا به په D کې راځي خو دغه لوور سکل والا دغه دي نو په دې باندې هم ځینې دغه داسې دي چې ځینې صوبې داسې دي چې هغه مختلف پروګرامونه شروع کوي وخت په وخت نو زه هغه لټومه که داسې یو پروګرام پکې چې د C او D دی بل ورور ته ما خبره وکړه نو تاسو را روانو ویډیوز ته غوږ کېدی انشاءالله نو په هغې کې چې بیا کوم طریقه کار نو په هغې به بیا زه تاسو پوه کړم فی الحال داسې پکې څه نشته صفت الله زلان روروی چې انډر ګریجویټ سټوډنټ سکالرشپ پروګرام افغانستان لپاره ورکوي او که نه او دو آیلټس او ټوفل نه بغیر کولی شو چې کنیډا سکالرشپ ته ثبت نیم وکړو مننه نو سکالرشپ یې خو ټولو له ورکوي سکالرشپ یې چې دی په دې کې پاکستان افغانستان یا بل ملک نشته دی انټرنیشنل ګریجویټس ټول له سکالرشپ یې ورکوي خو د سکالرشپ دپاره طریقې کار دا ده چې ته به اول دلته په کالج کې داخله اخلي هغه پروسس به کېږي نو بیا به ستا دغه کېږي دا سکالرشپ که کېږي نو په هغې نه پس به کېږي او آیلټس چې کوم دی نو چې تا له داخله درکوي نو په هغې کې آیلټس په کار دی نو چې آیلټس نه وي نو تا داخله نه کوي او چې داخله دې نه شي وي نو سکالرشپ ته ته اپلای نه شي کولی دغه ګرانه ده شهاب الدین شاداب ورور خبره کوي سلامونه او نیکې هیلې یوسفزي صاحب وعلیکم سلام ښاغلي زموږ پوښتنه په دې ډول ده چې موږ د افغانستان اوسېدونکي او موږ سره د پلرونه اسناد هم شته غواړو کنیډا ته درشو په قانوني لار باندې تر ټولو اسانه او کم مصرفه لار کم یو ده چې موږ یې ترسره کړو اوس دا ډیپلوما موږ سره د پلرونه په دې نه یم پوه چې دا کم اسناد دي کم سرټیفیکیټ دي یا ډیپلومي دي یا څه دي نو قانوني لار خو هم دغه ده چې کمه خرچه پرې راځي نو دغه هم لارې دي چې لکه یو د ایکسپریس انټري دا اوس پته نه لګي چې ستا دا ډیپلوما د څه زه پرې صحیح پوه نه شوم چې په دغه ایکسپریس انټري کې په دغه کې راځي د هغو په هغې لیست کې راځي په NOC کې نو دغه ده که نه بیا تاسو دا کولی شئ چې سټوډنټ ویزې چې کومه لار ده هغه خپلولی شئ دغه دوه اسانې لارې دي درېیمه که بیا دا کوئ چې یاره یو کالج کې داخله اخلئ سکالرشپ او صرف تعلیم دپاره وایي نو هغه خو بیا دا ده ضروري ده چې په هغې کې تا ته
پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ میلاو شي. نو دغه دوه لارې دي او دغه ویډیوز شته او دغه باندې تاسو وګورئ، ځان پرې پوه کړئ، نو انشاءالله چې تاسو به ډېر مدد وکړي. سید محبوب علي شاه: ډاکټر صاحب په نان اس ډي اس کې به د څه ضرورت وي لکه بینک سټیټمنټ وغیره، ټایم به پې څونه لګي، ویزا اخیستو کې ویزا چانسز یې ښه دي که نه؟ نان اس ډي اس پروګرامونه چې کوم دي ګوره په دې کې تقریبا د ټول نه 20 ورځو نه میاشت پورې لګي چې کله ستا داخله وشي دومره وخت پکې نه لګي دا ټولې. خو نان اس ډي اس کې به دا چې ضروري نه ده چې تا ته دی کیدای شي تا ته په ځینې دغه کې سکالرشپ میلاو شي په ځینو پروګرامونو کې، خو ضروري نه ده چې تا ته د پوسټ ګریجویشن ورک پرمټ میلاو شي. نو نان اس او په دې کې به هم دغه پکاري بالکل بینک سټیټمنټ به نه بلکې په دې کې اکثر بانډس پکاري، څنګه چې ما په اس ډي اس کې خبره کړې ده. بانډ داسې چې لکه هغه تاله ته پیسې جمع کړې دلته بیا تاله وخت په وخت درکوي، میاشت پس 2 هفتې پس ستا د خرچې پیسې تاله درکوي، خو هغه به ته دې سره ګارنټیډ انویسټمنټ سرټیفیکیټ ورته وایي GIC، هغه په ترو به ته هغه جمع کوې د کنیډا بینک په ترو باندې، د هغې خپل طریقې کار دی. خو دا به زه ووایم چې لکه د هر یونیورسټۍ او هر کالج خپل طریقې کار دی، نو غوره به دی چې تاسو کالج ویب سایټ ته لاړ شئ او د هغو هغه پروسس وګورئ، ټول یو شانتې نه او وخت پې دونه نه لګي. خو زما خیال نه دی چې نان اس ډي اس پروګرام به ښی که تاسو لکه دلته پاتې کېدل غواړئ. اسامه خان وایي سر without IELTS any chance؟ نو بس وروره without IELTS دغه چانس دی چې یا ته پیسې دلته انویسټ کې او یا تاسو په ویزټ ویزا راوغواړي، بله څه طریقه نشته. مراد خان ورور وایي په ما باندې 5 years بینډ دی د کنیډا، ما ته د امیګریشن لایر په کار دی، پلیز هیلپ می. ښه اوس په تاسو باندې بینډ دی، نو اوس بینډ د کمې وجه دی لکه څه دغه دی په دې کې مختلف کیټګریز دي که نه چې لکه مطلب دی څه سخت دي څه نه سخت، نو هغه به تاسو ته پته لایر چې کوم تاسو ګورئ نو هغه داسې ده چې لکه د دې ځای لایرز فیسونه ډېر زیات دي. تاسو آنلاین کنیډا یا انټاریو یا هر ځای کې چې لایر فورم سرچ کولی شئ، لایر سرچ کولی شئ، خو د هغه ځای نه د هغو سره رابطه هم ګرانې. نو ښه طریقه دا ده که دلته ستاسو څوک ملګری یا اشنایي نو چې هغه یې سرچ کړي، هغه ته خپل کاغذونه تاسو ولېږئ، هغه به د وکیل سره خبره وکړي، امیګریشن لایر سره د هغه سره چې خبره وکړي نو د هغه نه به اپوینټمنټ والي، نو هغه به ورته طریقې کار وکړي چې دا کاغذونه پکار دي، نو دا کاغذونه به تاسو ملګري ته ولېږئ او هغه به دلته ځي او پروسیډینګ به ورسره کوي. نو دغه یو ښه لار ده که تاسو د هغه ځای نه کوئ نو نه مینج کېږي، ځکه چې تاسو ناس نه یې ورسره سړی، نو دغه ګرانه ده. بل دا د هغو فیسونه هم زیات دي، نو که دلته څوک یې هغه پکې پیژني یا داسې لایر ځي چې لکه څوک پکې کیدای شي په کم فیس باندې هم کار کوي، نو دغه یو ښه طریقه کار ده چې دلته څوک ملګری او د هغه سره تاسو خبره وکړئ او بیا ستاسو دا کار وشي. صفت الله ځلاند بیا دغه سوال دی. سلام ډاکټر صاحب. وعلیکم سلام. کنیډا سکالرشپ ته افغانان ثبت نام کولی شي او که نه بغیر آیلټس او ټافل کنیډا سکالرشپ ورکوي که نه؟ ښه دا بیا هغه سوال دی، نه دی خو ما جواب ورکړو چې هر څوک ورته اپلای کولی شي. کامران خان ډاکټر صاحب ستاسو د واتساپ نمبر پلیز؟ نو ګوره واتساپ نمبر چې دی هغه زما لکه دلته د خپل کور دپاره دی او په هغې باندې که دونه خلک راشي نو زه د هغو جواب نشم کولی، دې وجې نه زه دلته ناست یم چې ټول ملګري د دې خبرې نه مستفید شي. زما پیغام دا ده چې زه تاسو ته لاره ښیم، که په دې کې تاسو څه مسله یې په یو خاص پروګرام کې نو په دې کې کمنټ کوئ او زه به ستاسو رهنمایي کوم. نور که تاسو کنسلټنټ ګورئ پیسې در سره هم ستاسو خوښه ده او که بله لار اختیاروئ نو هم ستاسو خوښه ده، خو دا د هغې خلکو دپاره دی چې څوک لکه جنونلی دلته راتله غواړي، لارې ورته نه معلوم، پیسې ورسره نه همت کولی شي، نو دا د هغو دپاره دی. ښه بیا وایي ډاکټر صاحب ستاسو واتساپ نمبر پلیز؟ 2 پیرې دغه کمنټ کړی دی. جلال فطرت رور چې کوم دی دی وایي دا خبره ټوله ګډه وډه شوې ده، نیمه انګلیش لیکلی نیمه پښتو ده، نو بهرحال زه یې څنګه وایم کې کومه استثنا شته او که نه کنیډا